محترم مفتي صاحب یو ورور پیغام را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده. وایي د ټلیفون پر زنګ باندې یا د خبردارۍ لپاره د قرآن کریم تلاوت درول څه حکم لري؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایست. حامدا ومصليا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي د ټلیفون پر زنګ باندې چې تلاوت درول کیږي عام حالاتو کې دا د زنګ د خبرتیا لپاره درول کیږي او د الله جل جلاله ذکر او د قرآن کریم تلاوت دا یو مقدس عبادت دی او د ثواب د نیت څخه ما سوا د بل مقصد لپاره د قرآن کریم تلاوت یا د الله تعالی ذکر استعمالول دا مذموم دی او دغه حرکت فقهای کرام مکروه ویلي دي. لهذا په مسئوله صورت کې د ټلیفون پر زنګ باندې تلاوت یا د الله تعالی ذکر د خبرتیا لپاره درول مکروه دي. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 315، مجمع الانهر جلد 3 صفحه 104، همدا ډول المحيط البرهاني جلد 1 صفحه 508. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.